سلامونه دوستانو، هیله د روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم د نو ویډیو سره راغلم. د ویډیو کې د چیلی اپلکیشن مکمله توضیح، مکمل د کار طریقه که څوک پې نه پوه شوي نو دا پارت 2 ده. دې کې بیا مکمله توضیح تاسو ته د ویډیو اپلوډ، د پیسو ګټلو، د دې د مکمل کار ټول درکم. ویډیو را سره تر پای وګورئ. لومړی ځل چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. دا ملګرو زما همغه اکاونټ ده چې پرون ورځ ویډیو کې مې جوړ کړ. تاسو کتلی شئ چې پرون مې هم په دې کې ویډیو وکته او نن هم. نو تقریبا $15 15 سنټه کم $15 مې پکې جمع کړي دي. نن زما دومه ورځ ده دې کې او بالکل فری ما پکې کار روان کړی. فعلا مې په دې کې هغه $6 نه دي پانګه اچونه کړي. دلته ګورئ لایف ټایم فیصدي مې څو ته راغلی؟ 40 ته، 40 ته. کله چې دغه لایف ټایم ملګرو 0 ته راشي، تاسو چې کله دا لایف ټایم تمام که بیا به راشئ، بیا به دې کې د مارکیټ له برخې یو ګلاسس واخلئ یا همغه NFT به بیا تاسو واخلئ. صحیح، نو لومړي سر کې به نه اخلئ. کله چې دا لایف ټایم مو 0 که 4 ورځې مو دې کې وړیا کار وکړو، بیا راشئ NFT واخلئ. صحیح، دا له دې اوس راځم مکمله توضیح زه تاسو ته درکوم چې دې کې کومې برخې د ویډیو څنګه اپلوډ کیږي، ویډیو اپلوډ ګټه راکوي نه راکوي، دا ټولې زه تاسو ته وایم. لومړی د واچ برخه، د واچ برخه کې ملګرو ویډیوګانې کتل کیږي. صحیح، تاسو کولی شئ دلته ویډیو وګورئ. نو دغه ځای څخه هم نفر فالو کیږي، کومنټ ورکول کیږي، لایک او شیر کیږي. او دغلته د لاندې ګورئ ډونیټ 0.1 لی، ډونیټ 0.5 لی. دا ملګرو ډونیټ یا ګفت کول دي. که چېرته تاسو په دې کلیک کوئ، ستاسو له اکاونټه دغه پیسې کټ کیږي او د دغه ویډیو والا ته ځي. نو تاسو هېڅکله د ډونیټ آپشن باندې کلیک مه کوئ چې له اکاونټه مو پیسې کټېږي. صحیح، دا و څنګ کې یو د کریټ آپشن لري. د کریټ آپشن څخه ملګرو تاسو کولی شئ دې اپلیکیشن ته ویډیو اپلوډ کړئ. کولی شئ خپله یو ویډیو اپلوډ کړئ چې کله کوم کسان ستاسو ویډیو ګوري او تاسو ته ډونیټ آپشن ووهي، تاسو ته پیسې راځي د ویډیو په بدل. نور په ویوزو کومه خاصه پیسه نه ورکوي او ویډیوګانې پکې ډېرې ښې وایرل کېږي. هره ویډیو تر لکونو ویوز هم خوري. څنګ کې یو د ایرن برخه ده، په دې کلیک کوم. د دې اپلیکیشن ټول کار د ایرن برخه کې ده ملګرو. ایرن برخه کې دغه ځای کې لومړی ستاسو وایلټ ښیي. که په دې کلیک کې دلته ستاسو بیلنس او ستاسو پیسې ښیي. دا ګورئ مثلا دونه پیسې دي. بیک وځم ته نور آپشنونه. دلته یو د ویډرا آپشن لري. ویډرا د ځای څخه تاسو کولی شئ ملګرو مستقیم بانک اکاونټ ته هم له دې اپلیکیشنه پیسې ولېږئ. دا ګورئ دلته مثال تاسو به لومړی ځای کې اماونټ انتخاب کړئ، مثال دونه اماونټ. دلته به ورته کرنسي باندې کلیک کړئ، دلته به ملک انتخاب کړئ. د دغه ملکونو بانکو ته پیسه لیږلی شئ. انډیا ده، مثلا پاکستان ده، فلپین ده، ترکیه ده او دغه نور دي. مثال که کوم ملګري پاکستان کې PKR به انتخاب کړي، غواړي له دې اپلیکیشن مستقیم جایز کش او ایزي پیسې طرف ته ولېږي. دا ګورئ جایز کش آپشن او ایزي پیسه. تاسو کولی شئ جایز کش او ایزي پیسه ته هم له دې څخه پیسې ولېږئ. دلته به ورته بیلنس انتخاب کړئ او جایز کش او ایزي پیسې ته که لیږئ، کنفرم به ووهئ، خپله نمبر به ورکړئ، جایز کش ته یا ایزي پیسه ته تاسو ته پیسه ځي. دا هم ډېر ښه کار ده. دغلته هم یو د ډیلی آپشن ده چې په دې کې خاص مهم څه نشته ملګرو. یو ډیلی چیکن ده، دغه خپل 500 پوینټ درکوي. دا پوینټ هم فعلا نه پوهېږم چې څه په درد خوري، کوم خاصه ګټه د پوینټ نشته. دغلته هم یو د ریفرل آپشن ده، کولی شئ خپل ملګري دعوت کړئ. د ملګرو په دعوت هم دلته لیکلي دي چې هغوی څونه سرمایه ګزاري وکړي، تاسو ته دومره کمیشن یا دونه ګټه راځي. دلته هم لینک ده، کولی شئ کاپي کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. هغوی چې ستاسو په لینک راځي تاسو ته هم یو ګټه درکوي. یو بل آپشن ده، دغلته دې باندې وروسته درته وایم. صحیح، لاندې راځو. دغلته ګورئ ملګرو لایف ټایم آپشن. لایف ټایم خو ما تاسو ته وویلې، لایف ټایم همغه لایف ټایم ده چې کله تاسو دې کې ویډیو ګورئ نو څنګه ده ستاسو دا لایف ټایم ورو کمیږي. دا لایف ټایم چې 0 شو، بس دا بیا نور تاسو ته د ویډیو په کتلو پیسې نه درکوي. بیا به تاسو دې کې $6 انویسټ کوئ چې تېره ویډیو کې مې وویل. صحیح، دا لایف ټایم. دغلته دا پیډ ویوز یې لیکلی ویوینګ، دا هغه ډیلی ویو ده چې تاسو باید ډیلی دومره ټایم دلته ویډیو وګورئ. اوس ګورئ ما ته فعلا 0 منټ لیکلی. صحیح، 0 منټ وایي ته دې کې ویډیو فعلا کتلی شئ. دا چې کله تاسو ته دلته 2 منټه لیکل شوی و یا 10 منټه، تاسو بیا راځئ دې کې ویډیو ګورئ همغونه منټ او تاسو ته به پیسې درکوي. چې دلته څومره منټ لیکل شوی همغونه منټ به تاسو د ورځې ویډیو ګورئ. هغې څخه زیاته بیا مه ګورئ، په زیاته بیا پیسې نه ورکوي. او دلته ارنینګ ټوډے لیکلی، دا هغه ستاسو ګټه ده چې د ورځې څومره روپۍ تاسو ګټلي. مثال ما نن ورځ $1 دې کې ګټلی، صرف 2 دقیقې مې ویډیو کتلی. صحیح، دی له دې نور لاندې راځو. لاندې دلته ګلاسس ده، همغه ګلاسس دلته ښیي چې کوم تاسو بای کړئ یا کوم یې فری درکړئ. دغه یو دانه فری ورکوي، بیا نور به تاسو بای کوئ. ښه، نو دی له دې څخه وړاندې دلته چټ ده او سپورټ ده، کوم مشکل مو دغه څیزونه دي، نور څه نشته. ایرن برخې څخه هم وځم. دلته یو د مارکیټ برخه ده، مارکیټ درته تشریح کوم. مارکیټ برخه کې دلته په دې ګلاسس به کلیک کړو. دلته ګلاسسونه دي ملګرو. ګلاسس چې شي ته وایي، ګلاسس د دې NFT دي. دې څخه د ویډرا لپاره او د پیسو ګټلو لپاره یو ځینې شرط دا ده چې تاسو باید دلته یو ګلاسس بای کړئ چې تر ټولو ارزانه ګلاسس $6 ده، چې همدغه ما تېره ویډیو کې د اخیستلو طریقه تاسو ته وښوده. که ویډیو مو نه یې کتلې، لینک یې لومړي کومنټ کې ږدم، هغه وګورئ لومړی پاټې.
نو دغه کې به د وډرا لپاره یا د کوم پیسې چې راکوي یا دې کې موږ کار کوو موږ لازمي باید دې کې یو ګلاسس واخلو. نو دغه ټولو نه ارزانه ده تاسو دا واخلئ. خطر هم نه لري د دې چې ستاسو سره سکیم وکړي دوکه وکړي ځکه تاسو ته 4 ورځو کې تقریبا $8 درکوي او په $6 چې ګلاسس واخلئ هغه $8 همغه دقیقه ویستلی شئ. نو د سکیم خطر پکې نشته ملګرو. څنګه یو ریسک ګلاسس لري. ریسک ګلاسس ملګرو دا ریسکي ګلاسسونه دي صحیح. یعنی که تاسو کولی شئ دې نه هم یو دانه واخلئ یا به په دو کې بیا ګټه کوئ یا تاوان خو دو سره تاسو کار مه لرئ دا ستاسو په درد نه خوري. یو لوټ بوکس آپشن ده څنګ کې په دې کلیک کوم. دلته دغه ډول بکسونه دي ملګرو. دا ګورئ دا بکسونه چې دي دا په پیسو وازیږي. دا ګورئ هر یو سره قیمت لیکلی 1 لی 2 لی 5 لی 10 لی. دا په لیک کوین وازیږي. لیک کوین هر یو لیک کوین $2.5 ارزښت لري. مثال دغه یو چې دا په 1 لیک کوین دا په $2.5 ده. مثال دا وي که ته په دې کلیک کې $2.5 ستا له دې بیلنس کټیږي او تا ته موږ دا یو بکس درکوو. دې بکس کې اوس امکان شته بیرته تا ته یا $5 وځي یا $3 وځي یا $2 یا درته وایم بیخي هېڅ څه درته پکې ونه وځي. نو دا هم ډېره ریسکي برخه ده. دې سره هم تاسو کار مه لرئ لوټ بوکس سره صحیح. دلته هم یو سپیشیال برخه لري چې په دې کې هم ځینې دغه ډول سټارونه دي چې نه پوهېږم د دې ګټه څه ده خو دې کې هم تاسو کار مه لرئ زموږ په درد نه خوري. نو دا تر دې یو د پروفایل برخه لري. راځم دې ته. دلته ستاسو پروفایل ښیي. دغلته ستاسو فالوران ښیي څومره کسانو فالو کړي څومره کسانو لایک کړي او که چېرته ویډیو اپلوډ کوي دغه ځای کې بیا ستاسو ویډیوګانې هم راځي. دغلته هم زه دې څخه وځم ملګرو. دلته هم یو د پنسل نښه ده که دا ووایي خپل پروفایل ایډیټ کولی شئ. مثال ځان ته نوم لیکلی شئ ځان ته مو اکاونټ ته یو عکس انتخابولی شئ بایو لیکلی شئ او دغه ډول ده. نو دا تر دې و او دغلته هم سیټینګ ده نور خاص پکې څه نشته ده او مهمه برخه دې کې نشته. نو دغه د دې مکمل کار ملګرو مکمل توضیح. بیا هم غواړم یو لنډه توضیح درکړم. ګورئ کله چې تاسو ویډیو وکتئ دغه ډول یو بکس تاسو ته راځي صحیح. اوس ګورئ ما دې کې لږ ویډیو وکته دا وینئ بکس ماته راغی. په دې بکس نه لاندې دغلته ګورئ په دې به کلیک کړو. دې کې موږ ته اوس $1 راکوي. ما کلیک کړ دا ګورئ تقریبا $1.29 دغه اوس تاسو په مخ کې په دغه ډېرې کمې ویډیو کتلو راکړه. نو دا هم اوس ماته ګورئ پورته بیلنس کې جمع شو. که زه کلیک کړم تاسو کتلی شئ مخکې ما سره $5 او $4 او 95 سنټه وو. اوس به پې زه کلیک کړم وایلټ کې $100 به شوي. دا ګورئ تقریبا $6 او 40 سنټه شو. نو دغه ډول ویډیو ګورئ او په ویډیو پیسې ګټئ. 4 ورځې دا اپلیکیشن وړیا تاسو ته کار کوي. 4 ورځو څخه به وروسته راشئ د مارکیټ له برخې یو ګلاسس به واخلئ او بیا به یو میاشت بیا دا نور تاسو ته کار کوي. نو دغه مکمل توضیح و مکمل کار یې و. که بیا هم چاته مشکل و کولی شي کومنټ کې ولیکي موږ ورسره همکاري وکړو. نو هیله ده ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی.